أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول ملغري ومحبت باندې درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعترته بهذا كل معلوم لك صلى الله على محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله هر میاش کې بتاستا داسې محفلینات هغه انعقاد کیږي. نن زموږ دا محفلینات رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم لومبنه پروګرام د انوار مدینه اسلامي ریکارډینګ سټوډیو مردان فاطمه روډ باندې دلته سټوډیو کې دا پروګرام انعقاد شوی دی. دادا حاج الحرمین ډاکټر لطیف الله سیفی صاحب دای په خواهش او فرمایش باندې دا پروګرام جوړ شوی دی. هر میاش کې با تاسو ته نوې نوې ملګری پکې حاضری کوي. تاسو ته دا محفل وړاندې کیږي. هر کله چې داسې یو محفل شروع کیږي دا غي شروع او آغاز دا الله جل جلاله د عظیم کلام نه کیږي او دا محفل صدارت وي. د نهانی محفل صدارت با حافظ نبی الله صاحب کوي او تلاوت کلام پاک یو دعایاتا وایو بیا ان شاء الله ملګری ناتخوانی کی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. رانو میناو خوږو اوریدونکو الله جل جلاله د عظیم کلام نه شروع شو. ز لومبنه ناتخوان چې زموږ باندې ناتخوانانو کې مشرم دی جناب حافظ شهزاده صاحب ایت دعوت ورکوم چې راشي او دربار رسالت کې خپل حاضری ولګي. نبی ہے بولتا قرآن سنو فمکہ معظم کی غلاب تور کوي خون د لبیک لبیک واسپکی پزور کوي خون تور غلاب سپین حرام پکې حاجانو ګورا د لبیک لبیک आवाज په زبانو ګورا چکرون دا کابین په هر لور کوي خون د لبیک لبیک आवाज پکې په زور کوي خون پمکہ معظم کی غلاب تور کوي خون د لبیک لبیک आवाज پکې په زور کوي خون ملتزم سرا حجان لاس په دعا باندې وی سر تور سترګې پورته په جړا باندې زخمی شوی پاسینا د مینې ور کوي خون د لبیک لبیک आवाज پکې په زور کوي خون پمکہ معظم کی غلاب تور کوي خون د لبیک لبیک आवाज پکې په زور کوي خون د زمزم ابي شفا نزان خیراب کړي ټول شي سنت عداهم ځانتنا فیضیا بکړي ټول پی مړیږي نا بار بار سکلی نور کوي خون د لبیک لبیک आवाज پکې په زور کوي خون پمکہ معظم کی غلاب تور کوي خون
د لبیک لبیک آواز پکې پزور کوي خون نفل کړي د مقام ابراهیم مخامخ ځان سیراب کړي د کعبه او د خفیم مخامخ انوارونه وي د پاک رب ښکلي کور کوي خوند د لبیک لبیک آواز پکې پزور کوي خوند د سپیلتی پلا پزړ بل نشته ارمان حج عمره کې تیر وختونه یادوي هر زمان حج عمره کې در سره خپل مور کوي خوند لبیک لبیک آواز پکې پزور کوي خوند پمکه معظم کې غلاب تور کوي خوند د لبیک لبیک آواز پکې پزور کوي خوند د لبیک لبیک آواز پکې پزور کوي خوند نبی ہے بولتا قرآن سنو زه اوس راغواړم زمونږ د مردان د سیمې ډیر مشهور او معروف ناتوان چې زما ته ډیر ګران دي زما رور جناب بلال ملنګ صاحب هغه ته دعوت ورکوم چې راشي او دربار رسالت کې خپل حاضری ولګي نبی ہے بولتا قرآن سنو نو دیدنا دیرا لراکا زړګي تا پسی بیمار دے د زړه پای نکی می تلستا مدینه خار دے او دیدنا دیرا لراکا زړګي تا پسی بیمار دے او د زړه پای نکی می تلستا مدینه خار دے او دیدن دیرا لرا کړه چې د عمر ارمانیم او داستا سجدای کې پسینه باندې زخمیم او مرهم میں پزړ کې داستا پمینا کې پرهار دے او د زړه پای نکې می تلستا مدینه خار دے او دیدنا دیرا لراکا زړګي تا پسی بیمار دے د زړه پای نکې می تلستا مدینه خار دے سنبل مشکو امبر دی شکربان د سرو لبانو هم ور بب دنیا نکړم یو تار دی د زلفانو نو داستا د زلفو دام کې می وجود ټول گرفتار دی د زړه پای نکې می دلستا مدینه خار دے او دیدنا دیرا لراکا زړګي تا پسی بیمار دے د زړه پای نکې می دلستا مدینه خار دے د زړه پای نکې می تلستا مدینه خار دی او قریب می کړه روزي تا چې د ډیر وخرمانیم داستا سو پیراکت سی زلیخاز په زړګي ما نو یارا لری پخوا کې یار یو تا باندې نثار دے
او د زړه پاینه کې مې تل ستا مدینه ښار دی او دیدنه دې راله راکړه زړګي ته پسې بیمار دی د زړه پاینه کې مې تل ستا مدینه ښار دی او سیفی لطیف الله لکه بلبل پچغو سر دی او داستا محبت کی تمام بدن پر ہر دے نو پتا پس محبوبا د ډیر وخت نه قرار دے د زړه پاینه کې مې تل ستا مدینه دے او دیدن دې راله راکړه زړګي ته پسې بیمار دی او د زړه پاینه کې مې تل ستا مدینه دی نبی ہے بولتا قرآن سنو راش لخکل پاک حرم ته د جانان مدنی راش لخکل پاک حرم ته د جانان مدنی پکې آرام کوي زمونږ قدردان مدنی نو راشه فیضونه برکتونه یو روزې نه یوسا راشه فیضونه برکتونه یو روزې نه یوسا په زړګي نه پرېږدي والله د چا خفګان مدني سیفی لطیف الله الله دې کړه نصیب مدینه سیفی لطیف الله الله دې کړه نصیب مدینه ستا دې د خوږ زړګي مرهم او هم درمان مدني نبی ہے بولتا قرآن سنو ګران محترمو خوږو مینوالو نانی محفلنات رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم دی کې مونږ سره د خیبر پختونخوا مشهور او معروف نعتخوان چې په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې داغي نعتونه ټول ملګری اوري زه خپل استاد محترم جناب عمر حیات دورانی سے هغه ته دعوت ورکوم چې راشي او دربار رسالت کې خپل حاضری ولګي نبی ہے بولتا قرآن سنو محبوب منار دی کوي سپینا رڼا گنبد شین تجلا دی کوي لکه برېښنا محبوب منار دی کوي سپینا رڼا نو چا پیرتنا لسمناری دی یا دشن گنبدنا خوری وری دی دشن گنبدنا خوری وری دی او شاق ورتا جڑا دی کوي سبابیگا گنبد شن تجلاد کوي لکبریخنا گنبد شن تجلاد کوي او لکبریخنا محبوب مناراد کوي سپینا رڼا گنبد شن تجلاد کوي لکبریخنا نو حرم خل دی پنور روخانا یا حرم خل دی پنور روخانا راز قافلی ورلہر خوانا دوی من پر اختیاد کوي بروزی ستا گنبد شن تجلاد کوي لکبریخنا و گنبد شن تجلاد کوي لکبریخنا محبوب مناراد کوي او سپینا رڼا محبوب مناراد کوي سپینا رڼا نو روزی ندزار غلاف بشنده یا روزی ندزار غلاف بشنده رخسار دی غواړي پوخ یقین دی رخسار دی غواړي پوخ یقین دی تشمای بلیگ ورتا جلون ما
گنبد شن تجلاد کوي او لکه برېښنا گنبد شن تجلاد کوي لکه برېښنا محبوبه مناراد کوي سپینا رڼا گنبد شن تجلاد کوي لکه برېښنا او وزرگی بھی خوشحال ستاسو حرم کی زرگی بھی خوشحال ستاسو حرم کی کمی ډیر راضی په هر یو غم کی کمی ډیر راضی په هر یو غم کی سوچنا تمنا د کوي ښکلی آقا گنبد شن تجلاد کوي او لکه برېښنا گنبد شن تجلاد کوي او لکه برېښنا او مدینه ستا خوږ دیدن لره در زما او ستا د نورانی گلشن لره در زما نو شو قسمت زما بیدار دعا قبول شونو او د یارانو خوږ وطن لره در زما یا نتیریږي نور وختونه می عجم کی خود سرو گلو دی چمن لره در زما نو تاکی اس نورانی خکلی جانان منو او نورانی خکلی بدن لر در زمان یا خوک سهر ممازی گل دیدا کتو دینو او دایرانا دی ماس خوتن لر در زمان نو د سیفی لطیف الله زړه با قرار شنو او بس دې دغلتا مسکن لر در زما محبوبه مناراد کوي سپینا رڼا گنبد شن تجلاد کوي او لکه برېښنا گنبد شن تجلاد کوي لکه برېښنا نو خوشحال راضی هر یو دیدار لا و خوشحال راضی هر یو دیدار لا پمینا مینا دل وی قطار لا و پمینا مینا دل وی قطار لا هم سلام بیا بیا د کوي زپا جړه گنبد شن تجلاد کوي او لکه برېښنا گنبد شن تجلاد کوي لکه برېښنا محبوبه مناراد کوي سپینا رڼا گنبد شن تجلاد کوي لکه برېښنا پردی لرکا لطیف اللہ تا یا پردی لرکا لطیف اللہ تا دس پل رخسارنا سیف گداتا دس پل رخسارنا سیف گداتا دا سوال بلوی درگاد کوي رخ زیبا گنبد شن تجلاد کوي او لکه برېښنا گنبد شن تجلاد کوي لکه برېښنا محبوبه مناراد کوي سپینا رڼا گنبد شن تجلاد کوي لکه برېښنا نبی ہے بولتا قرآن سنو نن دے محفل نات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا زمونگا محترم رو ډیر مشهور اور معروف نعت خوان چې د عمر حیات دورانی سے روڑ دے جناب صادق حیات دورانی سے هغه ته دعوت ورکوم چې راشي او دربار رسالت کې خپل حاضری ولګي جناب صادق حیات دورانی سے نبی ہے بولتا قرآن
سمر خوان کړي دي دنونا مدینہ منوره کې سمر خوان کړي دي دنونا مدینہ منوره کې په جنگلو کې سلامونه مدینہ منورہ کی سمر خوان کړي دي دنونا مدینہ منورہ کی د جانان روزه پکې دا روح د هر چا زکیږي د جنگلو دن نخکلی نورانی جانان سیگی کوي هر یو زیارتنا مدینہ منوره کی کوي هر یو زیارتنا مدینہ منوره کی په جنگلو کی سلامنا مدینہ منوره کی سمر خوان کړي دي دنونا مدینہ منوره کی سمر خوان کړي دي دنونا مدینہ منورہ کی یادا دیدن جامن نوش کړي چې جنگلو ته نظر شي مواجه شریف کسترگی یہ جانا تا برابر شي خوگ نظر راکاگی زڑنا مدینہ منورہ کی خوگ نظر راکاگی زڑنا مدینہ منورہ کی په جنگلو کی سلامنا مدینہ منورہ کی سمر خوان کړي دي دنونا مدینہ منورہ کی سمر خوان کړي دي دنونا مدینہ منورہ کی یسترگو کی جانالتا د خپل زړه حالونه وایي د هجران لمبو سیزلی ورته ټول غمونه وایي جوړوي ورل زخمونه مدینہ منورہ کی جوړوي ورل زخمونه مدینہ منورہ کی په جنگلو کی سلامنا مدینہ منورہ کی سمر خوان کړي دي دنونا مدینہ منورہ کی سمر خوان کړي دي دنونا مدینہ منورہ کی یا عجب العزت پکی دی کلی ریاض الجنت دے د محبوب د جالو خوا کی ډېر مینا محبت دے کړي عاشق ته نظرونه مدینہ منورہ کی
کړي عاشق ته نظرونه مدینه منوره کې په جنگلو کې سلامونه مدینه منوره کې څومره خوند کړي دیدنونه مدینہ منورہ کی یوی د مینې سوداګانې په دربار کې دی هجوم دی د هر ملک د هر وطن ولاړ تا هر یو قوم دی وای ټول د زړه حالونه مدینہ منوره کې وای ټول د زړه حالونه مدینہ منوره کې په جنگلو کې سلامونه مدینہ منوره کې څومره خوند کړي دیدنونه مدینہ منوره کې او پادب سترګې مخکاتا نن ولاړ په خوا کې ستایما ګناهونو یم لړالي ز سیفی لطیف الله یم ختم وی ټول گناهونه مدینہ منوره کې په جنگلو کې سلامونه مدینہ منوره کې څومره خوند کړي دیدنونه مدینہ منورہ کی نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاءاللہ سبحان اللہ داو زمونږ محترم رو جناب سعد حیا درانی سے چې تاسو ته نننی محفل نعت رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم په دربار رسالت کې خپل حاضری ولګوله وې د مدینه منورې گلزار تراشه د مدینه منورې گلزار تراشه د دې خپل شنی روزي دیدار تراشه د جنت خایز بټول ترنه قربان کړي د جنت خایز بټول ترنه قربان کړي د گنبد شین مناره سنگار تراشه نه اے سیفی لطیف الله بیا به ارمان کړي اے سیفی لطیف الله بیا به ارمان کړي د محبوب کل کوسی اولار تراشه ز ډیر بهترین او مشهور او معروف ناتخوان زما محترم رور جناب گلزار احمد صاحب هغه ته دعوت ورکوم چې راشي نبی ہے بولتا قرآن سنو اے چې مخنور لري صدر العلا سردارا اے چې مخنور لري صدر العلا سردارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا والضحى والليل إذا سجد فقرآن غلاب مزال بسور گلابی تو لری لبان گلاب قباد مزمل خطاب مدثر لری یارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا اے چی مخنور لری صدر العلا سردارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا مشتاقان دی ډیر وجول جمیل خالدت وحالره دار باندې منصور ډیرا صاحب پزان شهدا لره دار باندې منصور ډیرا صاحب پزان شهدا لره نور مجسمی نورانی لری رخسارا
نور مجسمی نورانی لری رخسارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا ایچ مخنور لری صدر العلا سردارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا قاب قوسین و مقام در رب د تجلا گلا دنا فتدلا وصال دی وکړو ډېر زیبا گلا دنا فتدلا وصال دی وکړو ډېر زیبا گلا عرشی برین واخست بوسا ستا د پیزارا عرشی برین واخست بوسا ستا د پیزارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا ایچ مخنور لری صدر العلا سردارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا او قدسیان صفنا منظر ستاسو د آمادو قدسیان صفنا منظر ستاسو د آمادو فرش نتر عرش پوری عروج در رب مقصادو احد صمد اللہ دی مل مستیاکری حسن دارا احد صمد اللہ دی مل مستیاکری حسن دارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا ایچ مخنور لری صدر العلا سردارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا نور ند مولای مولود شوی ستاسو نورا لو دکا قلم پیدا بنوی دا غفورا ستاسو نور کنوی بیا بحث نوی دلدارا ستاسو نور کنوی بیا بحث نوی دلدارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا ایچ مخنور لری صدر العلا سردارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا زه لطیف الله سیفی غوړو مخپل بسر تاتا پکوما لار چک دی قدم زمان نبی سرور تاتا پکوم لار چک دی قدم زمان نبی سرور تاتا حسرت لرم مدون سینا زلرم پرهارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا ایچ مخنور لری صدر العلا سردارا ایچ مخنور لری صدر العلا سردارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا 100,000 درود سلام پتا نور لنوارا نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاءاللہ سبحان اللہ دا او زمونږ محترم رور جناب گلزار احمد صاحب چاغي دربار رسالت کې خپل حاضری لګوله دینانی محفل نعت رحمت عالم صلی الله علیه و سلم دا زمونږ محترم رو چې د مردان د سیمې سره تعلق ساتي جناب سلمان حسانی صاحب هغه ته دعوت ورکوم چې راشي او تاسو ته خپل حاضری ولګي جناب سلمان حسانی صاحب نبی ہے بولتا قرآن سنو کل در زمان باد دنا لمصطفى مدنی اے مصطفى مدنی دمین وکڑیا نظرا پما قامدنی
پما قامدنی ډېر مدین داد دانا ستاسو لیوال یما ستا پا امید وقت را اوما پدے خوشحال یما ستا پا امید وقت را اوما پدے خوشحال یما تیری گنجور پا جمال کہ بیلتا مدنی او بیلتا مدنی دمینے اوکڑیا نظرا لمصطفیٰ مدنی لمصطفیٰ مدنی خیال نمینو زید سارا لتا زار شمزار کل داخب گلستا پا اوخ کل خار شمزار کل داخب گلستا پا اوخ کل خاش مزار پنستر گو بنم چی گو بد خزرا مدنی او خزرا مدنی دمینے اکڑیا نظرا پما قامدنی پما قامدنی کلا سلام بگلستا دائے کل در اکڑما ستاسو پخوا کے دا صدیقا او دا عمر اکڑما ستاسو پخوا کے دا صدیقا او دا عمر اکڑما ډیر بختور دی چی اوسی گی خوا کے استامدنی خوا کے استامدنی کل در زما بادی دنا لمصطفیٰ مدنی مصطفیٰ مدنی دمینے اکڑیا نظرا پما قامدنی پما قامدنی یا کاش چستا سو مدنوے شن روزوے او پا باب السلام د خوالت لرات لاوے یا پا قطار دا شکانو کی وشمارا یستا دی درت والار مخا مخا جنگ لوے یا دیارانو سلامنا وستا خواتا یا مخا مخا دھرائت نورانی چہراوے یا جبان واورے پحرم دی در تناسوے زفقرستا سقسوے یا چی غختے مستائے دمنے خیراتنا مخا مخا در تسمائے زخمی سنوے د سیفی لطف اللہ سڑا بقرار وے پریاز الجنت کے ستا خواہ کے شپوے
یا کل در زمان بادی دنای لمصطفى مدنی اے مصطفى مدنی دمین اکڑیا نظرا پما آقا مدنی پما آقا مدنی لطف اللہ سے فی گلابا یستا پمخشدہ دے وقت نے نہ تیرے گی گولا چیلتا جدا دے وقت نے نہ تیرے گی گولا چیلتا جدا دے پتا پسی ہر وقت خفا وی پا جڑا مدنی او پا جڑا مدنی دمینے اکڑیا نظرا پما آقا مدنی پما آقا مدنی نبی ہے بولتا قرآن سنو انشاءاللہ زه یو داسې نعتخوان تاسو ته غواړم چې د مردان د سیمې سره د هغې تعلق دی ډېر مشهور او معروف نعتخوان ما ته ډېر ګران جناب محمد فاروق صیفي صاحب چې د هغې نعتونه تاسو په یوټیوب په فیسبوک باندې اورېدلي دي نن هغې موږ سره په د محفل نعت رحمت عالم صلی الله علیه و وسلم دلته کې هغې خپله حاضري کړې ده زه هغې ته دعوت ورکوم چې راشي او دربار رسالت کې خپله حاضري ولګي جناب محمد فاروق صیفي نبی ہے بولتا قرآن سنو لره کړه نقاب مخنا یا زر پردې لره زلف دی واللیل واللیل استرګي خماري لره زلف دی واللیل واللیل استرګي خماري لره لره کړه نقاب مخنا یا زر پردې لره زلف دی واللیل واللیل استرګي خماري لره زلف دی واللیل واللیل استرګي خماري لره امبری زلفان دی فوگو باندی خوارا دی گوری فجنگلو کے او شاکستا پننا دارا دی گوری پجنگلو کے او شاکستا پنن دارا دی تہر یو عشق پمینا خواتا پجنگلی لری زلف دی واللیل واللیل استرګي خماري لري زلف دی واللیل واللیل استرګي خماري لري لري کړه نقاب مخنا یا زر پردې لري زلف دی واللیل واللیل استرګي خماري لري زلف دی واللیل واللیل استرګي خماري لري غیگا کی لری دوڑ یاران د گل پشانا تو د حسن ورگی دادی ستوری دا سمانا تو د حسن ورگی دادی ستوری دا اسمانا نوران گلشن کی یاران تو زلتا نزدی لری زلف دی واللیل واللیل استرگی خماری لری زلف دی واللیل واللیل استرگی خماری لری لری کڑا نقاب مخنا یا زر پردے لری او زلف دی واللیل واللیل استرگی خماری لری زلف دی واللیل واللیل استرگی خماری لری ستاسو عظیم شان دے پرشتے راضی سلام لا ستاسو عظیم شان دے پرشتے راضی سلام لا او یا ذرا سحر راضی او یا ذرا ما خام لا
ستا دی خادمانی ته د دوی پزن پیری لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري لري کړه نقاب مخنا او یا زر پردی لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري وکړي چې سلام نمبر بیا دوباره ناراضي وکړي چې سلام نمبر بیا دوباره ناراضی پټ ګرځي ستا حرم کې دوی پخکار ناراضی دی خولي حرم کې پزر ګنو پرشتي لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري محبوبا زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري لري کړه نقاب مخنا او یا زر پردی لري زلف دی واللیل واللیل زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري دومره عظیم ذاتی چې مولا پتا سلام وایي دومره عظیم ذات چې مولا پتا سلام وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا کلام وایي قرآن کې دویشتما پارخ کلی سپاری لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري جانم طبيب د هر بیمار دے مدینه کې اوسي هغه د ټول امت غم خوار دے مدینه کې اوسي نو دروحانی مرزا علاج والله قبل زوشی دا هر یو سویزړ قرار دے مدینہ کی اوسی کدی وجود هم وی ډکا د ګناه نورورا دا فلوی دربار دے مدینہ کی اوسی نستان بهیر شي رڼا د شمس قمرو نجوم داسې ښکلی سپین رخسار دی مدینه کې اوسي نو چې ور داخل شي زړه راکاږي ډېر د لرې نه دا شینې ګمبد لوړې مینار دی مدینه کې اوسي نکو ور داخل شوی د سلام په دروازه یو زلی پردو شاقلوی قطار دے مدینه کی اوسی نو سر بدخ کتکڑی جنگلو تا مخامخ چشتا دلتا صدیق عمر یار دے مدینہ کی اوسی نو اے سیفی لطیف اللہ اللہ دی مدینی تبوزا حل تنبی خیر الابرار دے مدینہ کی اوسی حل تنبی خیر الابرار دے مدینہ کی اوسی لره کړه نقاب مخنا یا زر پردی لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري زلف دی واللیل واللیل سترګې خمارې لري سیف لطیف الله پتا مین دے د پخوانا سیف لطیف الله
پتا مین دے او د پخوانا ورکلیو دیدن ورلا نبیانو کی سلطانا ورکلیو دیدن ورلا نبیانو کی سلطانا دے پزر زخمی پسینا ڈیر اری اری لری زلف دی واللیل واللیل سترگی خماری لری زلف دی واللیل واللیل سترگی خماری لری لری کڑا نقاب مخناو یا زر پردی لری ہاں زلف دی واللیل واللیل سترگی خماری لری زلف دی واللیل واللیل سترگی خماری محبوبہ خماری لری نبی ہے بولتا قرآن سنو اے جانان استا روزه د مبارکه اے جانان استا روزه د مبارکه د جنگلونه دی انوار راضی بشکا نو خوات دولری یاران په خوګغیګا خوات دولری یاران په خوګغیګا باغچه لري د سرو ګلو د ډکا شین گنبد او منارو ته چې نظر شي شین گنبد او منارو ته چې نظر شي تجلی تریزی والله چې تر فلکا د سیفی لطیف الله دین ایمان ته د سیفی لطیف الله دین ایمان ته لرم دغه کی د پتا سکلکا ګران مینوالو نانی محفل دا زمونږه محفلنات رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم په دې محفل کې زمونږه د ډاکټر الحاج لطیف الله سیفی صاحب داغي محترم رور جناب ډاکټر احتشام فرحت صاحب اغیم د چکدرینا تشریف وروړو الله جل جلاله د دې پجون کې ډېر برکت واچي ادینه بعد زمونږ د امازو غړې د مردان د سیمې ډېر مشهور او معروف ناتخوان چې دې ډېر وړو کې خو لیکن आवाज کې الله جل جلاله ډېر لوی تاثیر یې خېدي زما مراد محمد انیس معشوم اغیتا دعوت ورکوم چې راشي او دربار رسالت کې خپل حاضری ولګي محمد انیس نبی ہے بولتا قرآن سنو چی داخل د مدینه پخله خار شما اے د باب السلام کو سیتا پر ابتار شم وزر اختراش قربانا لدغ وخنا شامل دا عاشقانو پا قطار شما عجیب خوشبورات لدى پاک حرمنا اے منور دد انوار پانوار شو وی عجیب خوشبورات لدى پاک حرمنا منور دد انوار پا انوار شما وی رد بلو یا رب درکڑی خو جانانا ستاسو خوات دیدنا پا انتظار شو وی ملامتا سر مخکتا یم ولاد د هر قسم گناہوں تو بگار شما وی ملامت سر مخکت یما ولاڑو اے د هر قسم گناہوں تو بگار شو نستا سخوا کی ستا د هر عاشق نگلا زسے پلتی پلا تری واللہ زار شما نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاءاللہ سبحان اللہ داو جناب محمد انیس چې تاسو ته دربار رسالت کې خپل حاضری ولګوله د دینه بعد زیو داسې ناتخوان راغواړم چې پسترګو معذور دي او الله جل جلاله ول आवाज کې کمال یې خېده چې आवाज کې کمال دی هنو میں حافظ مشال دی زه هغه ناتخوان راغواړم جناب حافظ مشال ارمانی سے نبی ہے بولتا قرآن سنو دے ارمان میں بسینا مدینہ منورہ دے
ارمان می پسینا مدینہ منورہ ډیر خکول خاریا مدینہ منورہ دے ارمان میں پسینہ مدینہ منورہ دے ارمان میں پسینہ مدینہ منورہ د حبیب خل گلشن دی پزړ زما ارمانو یا دی پکې نبی سرورا هاشمی زما جانان دی پاکی نبی سرور هاشمی زما جانان دسرو گولو باغیچا مدینہ منورہ دسرو گولو باغیچا مدینہ منورہ دیر خکول خاریا مدینہ منورہ دی ارمان میں پسینہ مدینہ منورہ دی ارمان میں پسینہ مدینہ منورہ یا نشتا بلداس وطنا لر ډیر زیبا و زینت یا دا عاشق بزړ کشتا ور سره ډیر محبت دا عاشق بزړ کشتا ور سره ډیر محبت هم پکې دشنا روزا مدینہ منورہ هم پکې دشنا روزا مدینہ منورہ ډیر خول خاریا مدینہ منورہ دی ارمان میں پسینہ مدینہ منورہ دی ارمان میں پسینہ مدینہ منورہ یشت پکی خل گنبدا ہر طرف تکڑی شغلی یرا چلی کی دار زینا ڈلی ڈلی قافلی راچلی کی دار زینا ڈلی ڈلی قافلی دا جنت ندا خیستا مدینہ منورہ دا جنت ندا خیستا مدینہ منورہ ډیر خکول خاریا مدینہ منورہ دی ارمان میں پسینہ مدینہ منورہ دی ارمان میں پسینہ مدینہ منورہ یم سے فلتی پلڈا یادوم نبی سلطان دا محبوب یم امتی گلرم خیر زمان دا محبوب یم امتی گلرم خیر زمان ور پاسی یم غمزدہ مدینہ منورہ ور پاسی یم غمزدہ مدینہ منورہ ډیر خکول خاریا مدینہ منورہ دی ارمان میں پسینہ مدینہ منورہ دی ارمان میں پسینہ مدینہ منورہ نبی ہے بولتا قرآن سنو زوس راغواړم مشهور او معروف نعت خوان زمونږ د مردان د سیمې جناب حافظ حسنین ماشوم هغې ته دعوت ورکوم چې راشي او نهني محفل نعت رحمت عالم صلی الله علیه و وسلم دربار رسالت کې خپل حاضری ولګي جناب حافظ حسنین سے نبی ہے بولتا قرآن سنو ربی غوار کړي کل خوبانو کې خوند تبسم کړي سرو لبانو کې خوان کړي تبسم د سرو لبانو کې ربی غوار کړي کل خوبانو کې ربی غوار کړي کل خوبانو کې خوان کړي تبسم د سرو لبانو کې یا رسول الله سترګې را باډوا یا رسول الله سترګې را واړوا یا رسول الله سترګې را واړوا یا رسول الله سترګې را واړوا اثر دې پروت نرګسي چشمانو کې
اثر دی پروت نرگسی چشمانو کی خونکڑی تبسم دی سرو لبانو کی خونکڑی تبسم دی سرو لبانو کی ربی غوار کڑی کل خوبانو کی ربی غوار کڑی کل خوبانو کی خونکڑی تبسم دی سرو لبانو کی خونکڑی تبسم دی سرو لبانو کی پانو کے پٹیگی در نٹول گلان 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 ډیر زیات کله ګل یې پا ګلانو کې ډیر زیات کله ګل یې پا ګلانو کې خونکړی تبسم د سرو لبانو کې خونکړی تبسم د سرو لبانو کې ربي غوار کړی کل خوبانو کې خونکړی تبسم د سرو لبانو کې خونکړی تبسم د سرو لبانو کې کړم لطیف الله سے په حسرت وخنا 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 شمار کما پخپلو خادمانو کې شمار کما پخپلو خادمانو کې خونکړی تبسم د سرو لبانو کې خونکړی تبسم د سرو لبانو کې ربي غوار کړی کل خوبانو کې ربي غوار کړی کل خوبانو کې خونکړی تبسم د سرو لبانو کې خونکړی تبسم د سرو لبانو کې نبی ہے بولتا قرآن سنو. ادینا باز بل نعت خوان را غواړم چې دا موضوع غړې سره تعلق ساتي جناب محمد وقاص مداح سے نبی ہے بولتا قرآن سنو. او انو خلق د محبوب جنگلو نن زما خلق د محبوب جنگلو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما خلق د محبوب جنگلو نن زما خلق د محبوب جنگلو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما نو دلتا مرکبول میں دی جانان سرا زړه تړلې ما عربستان سرا نو دیخ کولې روزي روزو نن زما دیخ کولې روزي روزو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما خلق د محبوب جنگلو نن زما حلقه د محبوب جنگلو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما بے وصال سوک د یار د خوا نزی سترګې مشي سری ډکی جړا نزی نو سترګې مشي سری ډکی جړا نزی نوکړي نظر جهنان کتو نن زما کړي نظر جهنان کتو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما خلق د محبوب جنگلو نن زما خلق د محبوب جنگلو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما یم لطیف الله سیفی بادشاہ دلتا خیر دکیم خلق تا گدا دلتا نو خیر دکیم خلق تا گدا دلتا نو دلتا دی ټول خپل خپلو نن زما دلتا دی ټول خپل خپلو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما خلق د محبوب او خلق د محبوب جنگلو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما نظم دا حرم کوسو نن زما نبی ہے بولتا قرآن سنو. زه د دینه بعد زمونږ د مردان د سیمې یو بل نعت خوان
چې هغې نهني محفلنات رحمت عالم صلی الله علیه و وسلم دې محفل کې ای حاضری کړې ده. جناب فیصل فانی صاحب هغې ته دعوت ورکوم چې راشي او دربار رسالت کې خپله حاضري ولګوي. نبی ہے بولتا قرآن سنو. وی نه مرد نه شرمیږي په مخ ډېر دي انوارونه دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي. وی زلفی باوگو دی را خوری نبی سردارا وی سترگو دی دارا شک سیناک للا بیمارا وی زلفی باوگو دی را خوری نبی سردارا سترگو دی دارا شک سیناک للا بیمارا خواله دی درزی پمینا تا سلامونا دی زار شم جانان ستا د حسن مشالونا دی زار شم جانان ستا د حسن مشالونا دی. وی مخ ورتا گلاب دانې کا برابر کړه جما دے اوشاک درتا غمونا ټول لرکا جما دے اوشاک درتا غمونا ټول لرکا ستا مینې جوړ کړې یې پزړه باندې داغونه دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي. تاسو کو خانک نو ورته سپین مخ نه پردونا پاتې به شک نشي والله د سوځېدونا پاتې به شک نشي والله د سوځېدونا تا باندې شهدا دي قربان تا نه ځانونه دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي. نور دن شرمیږي په مخ ډېر دي انوارونه دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي. سپی لطیف الله پتا مین نبی سردار دے ستاسو دیدن غواړي ستا په مینا کې بیمار دے وی ستاسو دیدن غواړي ستا په مینا کې بیمار دے. تشی ور لمانو تشی ور لم پرګدانې ولې یلا سنا دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي. نور دن شرمیږي نور دن شرمیږي په مخ ډېر دي انوارونه دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي زار شم جانان ستا د حسن مشالونه دي. نبی ہے بولتا قرآن سنو. چی بمینا سو کوي د جنگلو سرزاری رب دعای قبلوي په مسجد نبوي رب دعای قبلوي په مسجد نبوي یا د محبوب کل دربار پاکی برود ډیر قرار زیرازی خلق بیسیار سلام وائی بسردار سلام وائی بسردار پا جنگلو نظر کبی خفزڑا خوشعلمی پا جنگلو نظر کبی خفزڑا خوشعلمی رب دعای قبلوی پا مسجد نبوی چی بمینا سو کبی د جنگلو سرزاری رب دعای قبلوی پا مسجد نبوی یا پا نبیانو کی بادشاہ زمون ډیر خلی آقا لا سوچت کړه په دعا کړه قبلی طرف دشا کړه قبلی طرف دشا د محبوب مدنی مخامخ نظر کوي د محبوب مدنی مخامخ نظر کوي چې بمینا سو کوي د جنگلو سرزاری رب دعای قبلوي په مسجد نبوي یا حرم خلی د جانان دی بمونگا
باندې ګرال دی پر ټول جهان روخال زی شغلی تری تر اسمان زی شغلی تری تر اسمان نور سپوږمۍ ځان پټوي انوار دومره ډېر لري نور سپوږمۍ ځان پټوي انوار دومره ډېر لري چې په مینا سو کوي د جنگلو سرزاري رب دعای قبلوي په مسجد نبوي رب دعای قبلوي په مسجد نبوي یا محبوب من د سیوال مور بلارا نبی یمین کوي د خپل امت سره غم خوارا نبی نو شانت د کلا سوک رسیږي ډیر کمال لري تا یا خوشبو خوريږي چې ورزي په کملار نبی یا په دنیا انور وستا په سر مبارک وچ صحابه یا انور هم شرمېږي ستا د خپل سپین رخسارا نبی نو ونی او بوټي کاڼي ټول په سلام شي درتانو یا عرش دی کل کړي قدم زار دی د پیزار نبی یا رب هم چرته پیدا کړي نو ټول کائنات یا خدای رب کړل سرګند ستا د پارا نبی نو کو په نصیب شو د سیف لطیف الله زلفان دی یا زار با پیدا کړی ستا د زلف د هر تارا نبی نو کو په نصیب شو د سیف لطیف الله زلفان دی یا ځان به فدا کړي ستا د زلفو د هر تار نبی او چې په مینا سو کوي د جنگلو سرزاري رب دعای قبلوي په مسجد نبوي رب دعای قبلوي په مسجد نبوي یا په جنگلو یې را خورا کلی تکشن پردا ولا سمر زلندا وی بدا کلی روزا وی بدا کلی روزا آرام سلطا راولی عجیب منظر لري آرام سلطا راولی عجیب منظر لري چې په مینا سو کوي د جنگلو سرزاري رب دعای قبلوي په مسجد نبوي رب دعای قبلوي په مسجد نبوي یا کومل ظلم کړی رب سوال مدینه کې ذل جلال د محبوب د سپین جمال واړی یو ځلې وصال واړی یو ځلې مثال په ادب عرض کوي دی لطیف الله سیفی په ادب عرض کوي دی لطیف الله سیفی چې په مینا سو کوي د جنگلو سرزاري رب دعای قبلوي په مسجد نبوي رب دعای قبلوي په مسجد نبوي نبی ہے بولتا قرآن سنو نانی محفل نعت رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم هغه اختتام ته رسیدو والدي زه د دعا لپاره جناب مولانا محمد ریاض صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي او اخیری اختتامی دعا وکړي نبی ہے بولتا قرآن سنو درود شریف ټول وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين إلهي أنت مقصودنا ورضواك مطلوبنا أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اجعلنا الذاكرين اللهم اجعلنا الشاكرين الى العالمين كم محفل شو الله دا په خپل دربار کې قبول او منظور کی د ملګرو د لورنا
دلته کې د شرکت د پار راغلي د الهي العالمین د دې د قدمونه په تل د نیکه کې واچي عمر حیات صاحب دی او صادق حیات صاحب دی او دا ټول رب العالمین څومره ملګری چې راغلي دی الهي العالمین په عمر کې برکت واچي رب العالمین اولاد کې برکت واچي الله مال کې برکت واچي الله زندگی کې برکت واچي الله زندگی زنګ د ټولو د خوشحالو کې الله اتفاق اتحاد مینه محبت هم قائم او دائم کې الهي العالمین د ظالمانو د ظلم شور تورنم په امان کې الله زندگی د حیا او د عزت راته نصیب کې دا کوم ملګرو چې ناتخوانی وکړه الهي العالمین په आवाज کې نورم برکت واچي الهي العالمین دنیا او د آخرت خوشاله ورته نصیب کې سوق وفات شوی دی الله د ټولو بخنه نصیب کا الهي العالمین سوق جمدی دی رب العالمین او بیماران دي روغ صحت کامل ورته ورکا الهي العالمین زنګ د ټولو نه رضا شه الله جوړوکم دنیا او د آخرت خیر او خوشاله واچوا او الله دغه سه په پاک او خپل مجالس کې بار بار راجمه کې الله په حرمین او شریفین کې بار بار راجمه کې او دا چا چې دا پروګرام جوړ کړی دی رب العالمین دې دا غي په عمر کې برکت واچي د ډاکټر صاحب دې د ډیر لري نه تکلیف کړی دی او راغلی دی دلته کې الهي العالمین دې د دې دا راتګ او د دلته دا ناس ته موږ سره ملګرتیا رب العالمین دې د دې دا راتګ په خپل دربار کې قبول او منظور کې او لطیف الله صاحب دې سیپی صاحب دی غی ډیر زیات د دې ارزمن رب العالمین دی د غی دا شوق او محبت په خپل دربار کې قبول او منظور کی او کم مهنت او خواري چې زمون ډیر خپل رور مزیدار رور قاسم سیپی صاحب رب العالمین دی د دې دا مهنت او خواریم په خپل دربار کې قبول او منظور کی او الله دې په عمر کې برکت واچي او رب العالمین دې کور د خوشالونه ډک کی الله دې بچی نیک پام او صالح کی او الله زنګ د ټولو نه رضا شي الله د ټولو په جوړو کې د دنیا او د آخرت خوشاله واچي او الله مونږ ټول سره د لطیف الله سیپی صاحب په حرمین او شریفین کې بار بار میلمانه کا او الله زمونږ د رضا شه الله جوړوکم دنیا او د آخرت خیر او خوشاله واچوا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و